آیا د اوس مهال په کمیو او محدودیتونو د ځان خوشحاله ساتل ممکن کار دی؟ موږ باید پوه شو چې د همدې کمبودیانو او محدودیتونو له امله موږ په ویره کې ژوند کوو. نو اصلا باید دا پوښتنه له ځانه وکړو چې د ویرې په موجودیت کې د ځان خوشحاله ساتل ممکن دي که نه دي؟ زه باور لرم چې د ډار په موجودیت کې ځان خوندي ساتل د کړاو څخه ډک کار دی او د ناخوندیتوب په موجودیت کې خوشحالي هیڅ نشته، نه به یې تجربه کړې او نه به یې ووینې تر څو چې د امن حالت نه وي راغلی، ځکه چې دغه هغه څه دي چې همدا موږ ته خپلواکي راکوي او هر څه چې وغواړو کولی شو. نو زما سوال د تاسو څخه دا دی چې ستاسو په ژوند کې څوک او څه شی تاسو له خوندیتوب څخه ساتي؟ ځکه هغه څه چې موږ او تاسو له خوندیتوب څخه ساتي یو د هغو دلایلو څخه دی چې تاسو له خوشحالۍ څخه هم ساتي. نو د ناخوندیتوب لامل پیدا او له منځه یې یوسئ چې خوشحالي به په خپله در منډې کا.